بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ایم ایس ایکسل بل لیکچر ته چې ډیټ اینډ ټایم فنکشن ته راځو. سټارټ منو باندې کلیک کوو، ایکسل خلاصوو. کله چې موږ راسو ایکسل خلاص کوو او بیا فارمولاز ته راسو، فارمولاز کې دې ځای کې موږ سره انزرټ فنکشن ته راسو. په انزرټ فنکشن کې موږ سره دلته مختلف فنکشن موجود دي، خو دلته موږ کار څه سره ډیټ اینډ ټایم فنکشن دی. لکه موږ سره ډیټ دی، ډیټ ویلیو دی او ډیټ دی. دا وګوره دا ټول زه راځم دلته به دا څو سیلونه داسې سره مرج ان سنټر سیل کوم او دلته به ورته ولیکم چې come to date and time functions او دې له به یې څه سایز زیات کړم، داسې یو کالر به هم داسې ورته اپلای کړم. اوس راځم موږ سره فنکشن د دې ځای سټارټ کوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او داسې به ډریګ کړو داسې ټول. فارمولا هغه نه بعد ریزلټ. ګورئ اول د زموږ سره مساوي ناو کو شروع کو اوس باندې انټر. دا موږ ته اوسنی ډیټ ان ټایم دواړه ښیي. مساوي دلته به لیکو مساوي ناو کو شروع کو اوس باندې انټر. چې کله انټر کوم موږ ته به ډیټ به هم وښیي، تاریخ به هم وښیي او موږ سره به څه شی وښیي او ټایم به هم وښیي. بل د موږ سره ټوډے مساوي ټوډے کو شروع کو اوس باندې انټر کو، نو بیا موږ ته څه ښیي؟ د یوازې موږ ته تاریخ ښیي. څه ښیي موږ ته؟ یوازې تاریخ ښیي. مساوي او بیا دلته لیکو ټوډے کو شروع کو اوس باندې انټر، نو موږ ته به یوازې تاریخ راکړي. بل دی زموږ سره یو year، دلته موږ سره دی مساوي year کو شروع کو اوس باندې انټر. یا ریفرنس ورته ورکړئ. څه ورته ورکړئ؟ ریفرنس ورته ورکړئ. دلته زه ورکوم چې ریفرنس. دلته څنګه وکړو؟ مساوي year. تاسو ته څوک وایي چې ته دا کال یوازې جدا کړه، لکه څنګه زه تاسو ته پریکټیکل اگزامپل درکړم. دلته تاسو لیکلی دی نیم او بیا راځئ دلته څه شی لیکئ؟ نیم لیکئ، دلته لیکئ پوسټ او بیا راځئ لیکئ چې سیلري او هغه نه بعد ډیټ او دلته لیکئ منت ډے او بیا year لیکئ چې هر څه ماته جدا جدا راسي. year دلته، ډے دلته او منت دلته. نو دې دپاره به تاسو دلته ولیکئ مساوي year کو شروع کم ریفرنس به ورکړئ نمبر دا څه راته جلا که په دې کې څه راته وښیه؟ کال راته وښیه. که اوس بند که د هغه نه بعد انټر که، نو موږ ته به وګوره کال راته وښیه. همداسې موږ کولی شو چې ولیکو مساوي څه شی ولیکو؟ منت کو شروع او بیا ریفرنس ورکوو او بیا که اوس بند کو انټر کو، موږ ته به څه شی وښیي؟ منت به راته وښیي. مساوي منت کو شروع کم سریل نمبر کې همدغه کې ما ته منت وښیه چې منت کومه یو ده، انټر که نو ما ته پنځمه میاشت. همداسې موږ کولی شو چې ولیکو مساوي څه شی؟ ډے کو شروع او بیا ریفرنس او که اوس باندې انټر. دا ریفر ځکه لیکم چې دا د ریفرنس معنا لري. مساوي دلته لیکو ډے کو شروع کم تاریخ کې، دې تاریخ کې راته وښیه، انټر که نو ما ته ووایي چې دا څه شی دی؟ 29 چې دی، 29 ورځ ده. بل دی زموږ سره ټایم. څه شی دی؟ مثلا ټایم کې موږ کولی شو ټایم وښیو. مثلا زه راځم دلته ورته وایم چې مساوي ټایم کم دی. تاسو به یو ټایم را انزرټوئ دلته. زه راځم دلته لیکم چې مثلا 12 بجې د مثال په طور
10 دقیقې او څو ثانیې دي مثلا فرض کړئ چې موږ سره څو ثانیې دي دلته 20 ثانیې دي زه راځم دلته ورته وایم چې ما ته څه شی راکړه په ټایم کې ان ټایم څه ما ته راکړه په ټایم کې ما ته وښایه چې ما سره څو بجې دي کومې بجې دي کوم مثلا فرض کړئ ستاسو سره داسې دی ستاسو سره نه معلومېږي تاسو ته چې کوم بجې دي کوم دقیقې دي کوم ثانیې دي غواړئ چې جدا جدا راول لکه هغه چې ما تاسو مساوي دلته به ولیکو چې ټایم کاوس هاور دلته تاسو کولی شئ ډایرکټ هم ورته ولیکو مثلا هاور کاما منټس داسې ټول ورته ولیکئ او د هغه نه بعد څه کړئ کوس باند انټر کړئ نو تاسو ته وایي چې دغه بجې وګورئ 12 بجې به مکمل او که تاسو داسې ورته ولیکئ چې مساوي هاور کاوس کم نمبر کې دی نمبر کې انټر کوئ څو بجې دي 12 بجې دي تاسو ته یوازې څه شي درکړه منټس د هاور یې درته درکړي دا څه شی و موږ سره هاور و بیا راځو ورته وایو چې مساوي څه شی راکړه منټ راته راکړه کوس شروع ریفرنس او کوس باندې انټر کړه دلته لیکو چې مساوي دې ځای کې به ولیکو مساوي څه شی منټ کوس شروع او دا ټایم به ورته انتخاب کړئ کوس باندې انټر نو ما ته وایي 10 څه شی دي منټ دي مساوي همداسې موږ کولی شو د ثانیې هم راچلا کړو مساوي سیکنډ کوس شروع کوس بند یا ریفرنس ورته ورکړه ریفرنس بیا کوس باندې انټر مساوي دلته لیکو چې څه شي سیکنډ دلته ځای کې ورته ولیکئ چې سیکنډ کوس شروع همدغه ټایم به ورته انتخاب کړئ انټر کړه تاسو ته 20 ثانیې دي همدارنګه موږ کولی شو چې ډیټ او ټایم په بل طریقه باندې هم وښیو لکه د مثال په طور موږ راځو اوس بل طریقه اپلای کوو صحیح ده اوس موږ دلته لیکو چې مساوي دلته موږ غواړو چې پر بل طریقه باندې دا ډیټ اینډ ټایم فنکشن اپلای کوو مثلا دلته راځو زه لیکمه چې مساوي year خو موږ ریفرنس به ورکړو بغیر ریفرنس څنګه کولی شو کوس به شروع کړئ بیا به ولیکئ ناو کوس شروع کوس باندې انټر به کړئ تاسو ته به اوسنی تاریخ درته درکړي ستاسو په کمپیوټر کې چې جوړ وي دا خو تاسو خدای خبر تاسو یوه هفته مخکې دا داخل کړی وي تاسو سره خلک کار کوي هغه یوه هفته مخکې هم راجسټ کړي یوه میاشت مخکې یو کال مخکې څه وخت کې و زه راځم دلته لیکم مساوي year کوس ناو کوس شروع کوس بند بیا کوس بند دین انټر نو ماته وایي 2014 کال دی همداسې موږ کولی شو چې پیدا کړو مساوي منټ څه شی پیدا کړو منت او بیا کوس شروع ریفرنس ورته دلته ورکوو چې ناو کوس شروع کوس بند انټر وکړو دلته لیکو مساوي څه شی لیکو منت کوس شروع ناو کوس شروع کوس بند دوه کوسونه بندوو انټر کوو موږ ته په منت وښیي چې 5مه میاشت ده همداسې موږ راځو کولی شو چې دې ځای کې ولیکو چې مساوي ډے کوس شروع ناو کوس شروع کوس بند انټر موږ ته به څه شی وښیي ورځ به راته وښیي څه شی و دا موږ سره ډے کوس ناو کوس شروع کوس بند انټر ښه بل موږ کولی شو څه شی داسې وښیو همداسې موږ کولی شو چې موږ وښیو چې هاور دلته به ولیکو مساوي هاور کوس شروع ناو کوس شروع کوس بند انټر دلته لیکو چې مساوي هاور کوس شروع ناو کوس شروع کوس بند انټر موږ ته وایي چې ستاسو سره څو بجې دي 6 بجې دي او داسې موږ کولی شو چې ولیکو چې مساوي منټ کوس ناو کوس شروع کوس بند انټر بیا موږ ته څه شی وښیي د فعل حال موږ ته څه شی وښیي منټ وښیي مساوي دلته ورته ولیکو چې منټ کوس شروع ناو کوس شروع کوس بند انټر نو ما ته وایي 48 څه شی دی
دقیقې دي. بیا راځو موږ معلوموو چې ثانیې څو دي. مساوي سکند کوشرو ناو کوشرو قوس بند انټر. دلته به راسو ولیکو دغه فرمولونه دي چې زه تاسو ته لیکم. مساوي لیکو چې څه شی سکند کوشرو ناو کوشرو قوس بند او انټر. ما ته وایي څو ثانیې دي؟ 9 ثانیې دي ستاسو سره اوس. صحیح ده. که کله زه راسم دا ساعت دلته تاسو ته وښیم، دلته ګیډجټس ته راسو او زه آپشن ته راسم دی اوکې مې که هلته مې چش کړئ الویز سټاپ. اوس وګورئ تاسو موږ سره څو ثانیې دي. زه راځم دلته ورته وایم چې دا ډیلټون ګورئ تاسو یې ورته وګورئ. مساوي سکند کوشرو ناو کوشرو قوس بند 2 قوسونه به بندوي ځکه 2 قوسونه شروع. نو چې زه کله انټر کوم ماته وایي څو 1.50 ثانیې. نو وګوره دلته اوس تر 1.50 ثانیې واوښتې. صحیح ده. دا موږ ته داسې موږ کولی شو چې څه وښیو منت کال year day hour minute او سکند. لکه په پښتو کې ورته وایي چې دقیقه ښودل، ثانیه ښودل، کال ښودل، میاشت ښودل، ورځ ښودل، ساعت ښودل، دقیقه ښودل، ثانیه ښودل. صحیح ده. په مختلفو اشکالو کې. اوس موږ راځو چې غواړو چې تېره ورځ څومه ورځ وه، کومه ورځ وه یا څوم ورځ وه، تېر کال کم کال و، داسې مثلا مساوي دلته به ولیکئ چې مساوي چې شي year کوشرو ناو کوشرو قوس بند او بیا قوس بند وبلیکئ چې -1 داسې وګئ. اوس دلته راځم لیکمه چې مساوي year تېر کال کم کال کوشرو ناو کوشرو قوس بند بیا قوس بند -1 چې انټر کوم وایي تېر کال 2012 و. اوس 2013 دی. اوس یې ماته 2012 وښوي. که زه ورته وایم چې مساوي year کوشرو ناو کوشرو او بیا 2 قوسونه بندوو -3 او دا انټر کوم year کوشرو قوس بند -2 فارمول کې کم غلطي ده. ګور دلته قوس مو نه دی شروع کړی. ښه اوس زه راځم درته وایم چې 3 انټر. نو ما ته وایي ګورئ د 2013 څخه چې 3 کم کړي نو 2010 پاتېږي. نو ما ته وایي 2010. همداسې موږ کولی شو چې وښیو چې زموږ سره تېره میاشت مساوي منت کوشرو ناو کوشرو قوس بند ماینس نمبر اف د منت په ورته ورکوي. صحیح ده. د میاشتې نمبر ورته ورکوي څومره میاشت ده. زه راځم دلته لیکم مساوي منت کوشرو ناو کوشرو قوس بند او بیا ماینس څو تېره میاشت. یو چې ولیکو یعنې یوه میاشت پس څوم نمبر میاشت هغه نمبر تاسو ته ښیي چې 4مه میاشت. اوس 5مه ده. ګور دلته موږ ته 5مه په منت کې موږ ته 5مه میاشت وښول. موږ کله ولیکو مساوي منت کوشرو ناو کوشرو قوس بند انټر کوم ماته 5مه ده. نو دلته موږ ته 4مه ځکه وښول چې موږ ورته تېره میاشت راته وښایه. همداسې موږ کولی شو تېره ورځ وښیو چې تېره ورځ کوم څومره ورځ وه. کوشرو او ناو کوشرو قوس بند -2 یا 3 داسې ورته ولیکئ. مساوي ډې کوشرو او بیا دلته ورته لیکو چې څه شی دې ځای کې ورته لیکو چې ناو کوشرو قوس بند او بیا راځو دلته ورته څه شی کوو -13 انټر کوم. اوس ګورئ ورځ که تاسو وګورئ دلته موږ سره څومره ورځ وه. دلته ورځ ته یو ځل راسو. ورځ موږ سره وه دلته 29مه. نو 14 ځینې کم کې څو پاتېږي 14 پاتې کېږي. ګورئ مساوي دلته لیکو مساوي 29 منفي څو 14 چې انټر کړو نو څو پاتېږي 14. نو دلته موږ ته څو راکړه 14.
همداسې موږ کولی شو چې وښیو چې تېر ساعت مساوي هاور کو شروع ناو کو شروع قوس بند او بیا ماینس یا پلس هم ورکولی شئ چې که تاسو غواړئ وښایاست چې راتلونکی کال مساوي به ولیکئ مساوي وبلیکئ چې year کو شروع بیا به ورته ولیکئ چې ناو کو شروع قوس بند او بیا ورته ولیکئ چې پلس پلس 2. اوس زه راځم دلته لیکمه چې دا یوه سلش علامه به تاسو نه لیکئ سلش به نه لیکئ زه راځم دلته لیکم چې مساوي year کو شروع څه شی راته وښه ناو کو شروع قوس بند او پلس 2 ورته ورکړم وایي 2 کاله چې نور سي اوس 2014 دی 2 کاله چې نور سي نو 2015 راځي صحیح ده. همداسې کولی شو چې وښیو چې منت لیکو چې مساوي منت کو شروع ناو کو شروع قوس بند او بیا پلس 1 نو اوس موږ سره 5مه میاشت ده زه به ورته ورکړم چې مساوي منت کو شروع ناو کو شروع قوس بند او بیا پلس 1 چې انټر کم ماته وایي 6مه میاشت اوس 5مه میاشت موږ ته دلته ښودلې ده موږ ته دلته ګوره 5مه میاشت ده دې ځای کې وګوره دلته 5مه میاشت ده 6 بجې 50 بالا و 5مه میاشت ده نو دلته موږ ته دی څو راته وښودل وایي هغه به 5مه میاشت دی او داسې کولی شئ چې ورځ هم وښایاست چې مساوي ډې کو شروع ناو کو شروع قوس بند او پلس 1 یا 2 زه راځم دلته ورته وایم چې اوس 29 دی تاریخ نه مساوي دلته ورته وایم چې ډې کو شروع کو شروع او بیا کو شروع نه بعد لیکو چې ناو کو شروع قوس بند او بیا پلس 1 نو چې انټر کړم ماته وایي 10 وي ځکه 29 دی نو هغه بله ورځ کې به څوم وي 10 وي. دا اوس موږ سره د ډیټ ان ټایم فنکشن یو بل اگزامپل هم دی چې مساوي ډاټ مساوي چې د هاور دی تاسو کولی شئ هاور هم داسې ساعت هم داسې وښایاست هاور کو شروع ناو کو شروع قوس بند پلس یا ماینس هغه تاسو ټول هم داسې کولی شئ د ولې مساوي هاور کو شروع ناو کو شروع قوس بند تېر ساعت راته وښایه ماینس 1 ماته وایي 5 بجې و 6 بجې دي تېر ساعت چې و 5 بجې وې اوس بیا راځو واپس همداسې موږ کولی شو چې منټ وښیو مساوي دی مساوي منټ او بیا کو شروع ناو کو شروع قوس بند او بیا پلس څه شی وښیو 1 نور تاسو خپله وکړئ بیا مساوي زه دلته ورته لیکمه چې هاور چې راتلونکی یا مثلا منټ ورته لیکم چې منټ کو شروع څه شی راته راکړه ناو کو شروع قوس بند او ماینس 1 نو ماته وایي 50 دقیقې وي اوس نو چې یوه کمه کې 50 راځي زه ورته هم ساعت هاور مساوي دلته لیکمه هاور کو شروع او دلته ورته وایم چې ماته څه وښایه ناو کو شروع قوس بند او پلس 2 چې 2 ساعته نور سره جمع کړې نو څو کېږي انټر کړه ماته وایي 8 بجې به وي چې 2 د 6 سره نور جمع کړې څو به وي 8 بجې به وي. او همداسې بل موږ سره په ډیټ ټایم فنکشن کې یو بل فنکشن دی چې موږ ولیکو مساوي ډې 360 هغه موږ د دوو تاریخو کمپیر کول دپاره استعمالوو لکه زه راځم دلته فرض کړئ ما سره ایډمیشن دی دې ځای کې د ما سره ایډمیشن مثلا دلته زه ورته وایم چې سټار ډیټ سټارټینګ ډیټ او بیا راځم دلته ورته وایم چې ما سره کوم ډیټ دی ending date او ما سره total days اوس ګوري زه ټوټل ورځې به څنګه پیدا کوم مثلا یو نفر ما سره راغی د اول تاریخ د اولې میاشتې 2013 کال کې
او څونه وخت کېږي مثلا فرض که اوس موږ سره د ده کېږي دا اوسنی ټایم به زه راواخلم دلته مثلا فرض که موږ سره د ده څومره ټایم کېږي دومره تاریخ شو. اوس زه غواړم چې معلوم کړم څو ورځې کېږي. دلته به ولیکو مساوي ډیز 360 کوچرو کوم تاریخ start time comma start date comma end date انټر. نو ما ته وایي د دې 100 څو ورځې کېږي 168 ورځې کېږي. که تاسو سیلري ورکوي د ورځو په ورځو د لحاظ هم کولی شئ. مثلا تاسو د دې ته د ورځې سیلري ورکوئ یو نفر دی نوم یې څوک دی احمد دی څوک دی احمد دی او د ده سره ستاسو سره د ده څو سیلري ده دلته راځئ تاسو ورته وایاست چې مثلا د څه وظیفه لري ټیچر دی. فرض کړئ د ورځې تاسو دته څو ورکوئ 140 ورکوئ فرض کړئ. اوس ګورو چې د ده ټوټل سیلري به موږ سره څو راځي د دونه ورځو سیلري به څو راځي. دلته لیکو چې مساوي دا سیلري راواخه ضرب یې کړه په څو کې په ډیز کې چې انټر کې نو تا ته باید د ده ورور څو کېږي 2,220 روپۍ کېږي. که موږ راسو دا ډېر د دې ځای چیش کو دلته ورته ورکو چې ټو او دې ځای کې هم دلته راسو ورته ورکو چې دا موږ سره ټو دی. نو چې انټر کړم ما ته باید د دې څونه وخت کېږي د دې تقریبا یوه میاشت کېږي یعنې یوه میاشت خو 10 شپې ده. ستاسو ورګورئ دلته تاسو ته ولیکل چې د دې څونه وخت کېږي یوه میاشت کېږي. که زه دلته دا ون کړمه دم ون کړمه انټر کړمه نو ما ته د دې یوه ورځ کېږي. څونه وخت کېږي یوه ورځ کېږي. صحیح ده. نو داسې تاسو کولی شئ د ډیز 360 په ذریعه باندې د یو چا سیلري هم داسې ورکړئ. نور الله حافظ.